د یو ځوان رښتینی واقعیا چې یو علمي دین بیان کړی ده چې هغه کله یو ډېرې ښایسته ښځې خپل ځان لپاره خپل کور ته دننه کو نو هغې ورسره په بنده کمره کې څه وکړل او بیا دغه ځوان څه وکړل. دوستانو ډیره په زړه پورې کیسه ده، په دې هیله چې ویډیو را سره تر اخره وګورئ او پند ترې واخلئ. خو دوستانو د هر سره مخکې له تاسو نه یو هیله لرم که تر اوسه مو خان کلیک چینل نه وي سبسکرایب کړئ او زموږ د چینل دا ویډیو په اول ځل ګورئ نو مهرباني وکړئ همدا اوس زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې تاسو ته وخت په وخت په زړه پورې معلومات راوړو او تاسو زموږ د هرې ویډیو نه ګټه واخلئ. هغه ښځې به روزانه د دغه ځوان اړخ ته کتل، خو دغه ځوان به په ځای د دې چې دغه ښځې ته وګوري نو سر به یې ښکته کړو او په کوڅه باندې به غلی تېرېدو. په لیدلو کې داسې معلومېدل چې دغه هلک د مدرسې یو طالب علم شاګرد و، خو دومره ښایسته و چې په لیدلو کې دغې ښځې خپل زړه دغه هلک ته ورکړی و او غوښتل یې چې په څه ناڅه طریقه باندې دې هلک سره ملاقات وکړي. خو دغه هلک به په خپله مستۍ کې مصروف او سر به یې ښکته کړی و، شونډې به یې خوځولې، ځان سره به یې څه ویل او په یو مخصوص وخت باندې به د دغه ځای نه تېرېدو. کله یې هم سترګې د دغه ښځې اړخ ته نه وي اوچتې کړې، خو دغه ښځې هم دا ضد کړی و چې دا څنګه ځوان دی چې بالکل د دې اړخ ته نه ګوري او دې ته د کتلو حق هم نه ورکوي. دغه ښځه د خپلې علاقې د ټولو نه مالداره او ښایسته ښځه وه چې کله به هم له کور نه بهر ته ووتله نو ټولو خلکو به په بې اختیاره طور باندې دغه ښځې ته کتل او دې ته په کتو باندې به مجبورېدل. هغه ډېره حیرانه وه چې د دې د خوبصورتۍ او ښایست لیدلو ته خلک وږي او تږي ناست دي، خو چې کله دې په خپله یو څوک خوښ کړل او غواړي چې هغه د خپل ځان اړخ ته میله کړي خو هغه د دې اړخ ته ګوري هم نه. د خپل ځان په دې شکست باندې او د خپل ښایست په توهین باندې هغه پاګله غوندې شوه او د داسې منصوبې سوچ کول یې شروع کړل چې په هره طریقه وي دغه هلک ځان ته رانږدې کړي او د هغه غرور خاورو سره خاورې کړي. او اخره کې شیطان د هغې په ذهن کې داسې یو طریقه واچوله چې د دې پوخ یقین پیدا شو چې په دې طریقه باندې به زه دا هلک ځان ته رانږدې کړم او د ده غرور به خاورو سره خاورې کړم. په راروانه ورځ باندې چې کله دا هلک په کوڅه باندې تېرېدو نو یوه ښځه د هغه نږدې ورغله او ورته یې وویل چې زویه زما مشره مالکه تا ته اواز کوي. ځوان ورته وویل چې مورجانې ما سره ستا د مالکې څه کار دی؟ خو بیا ورته دغه ښځې وویل چې زویه هغه د ستا نه د څه مسلې په باره کې پوښتنه کوي او هغه ډېره مجبوره ده په خپله بهر نشي راوتی. دغه ځوان هم دغه زړې ښځې سره چې د مور په ځای وه کور ته ننوتو. د هغه په وهم او ګمان کې هم دا خبره نه وه چې کومه ښځه هغه دننه غواړي د هغې منصوبه څه ده او د هغې زړه څه غواړي. خو هغه په خپله فطرتي سادګۍ کې د دغه ښځې کور ته راغی او د هغه په ذهن کې دا خبره وه چې کیدای شي د دې کور مالکه هم بوډۍ ښځه وي او هغه د خپلې معذورۍ د وجې نه بهر ته نشي راوتی نو د دې د وجې خپله نوکره بهر رالیږلې ده. دا چې کله کور ته ورننوتو او په کمره کې کېناستو ورته یې وویل چې ته انتظار کوه اوس به زما مالکه راشي. لږ ساعت وروسته کمرې ته همغه ښځه راننوته کومه به چې روزانه دته په لاره کې ولاړه وه. دې هلک د شرم نه خپلې سترګې ښکته کړې وې او دغه ښځه چې ډېره ښایسته وه نو ځوان ترېنه پوښتنه وکړه چې بیبي تاسو وفرمایئ تاسو ته څه مسله پیښه شوې ده. په دې وخت کې د ښځې په مخ باندې یوه شیطاني مسکا خوره شوه او هغې د خپل زړه ټوله خبره وکړه او ورته یې وویل چې زما د ټولو نه لوی دا خواهش دی چې یو ځل زه تا حاصل کړم یعنې تا سره دغسې ناروا کار وکړم. ځوان چې کله دا خبره واورېده نو ورته یې وویل چې ای د الله تعالی بنده د الله تعالی نه ویریږه او د ګناه اړخ ته ځان مه میله کوه. هغه دغه ښځې ته ډېر نصیحت وکړو خو دغه ښځه باندې د شیطان دومره سوری شوی و چې هغې ورته وویل چې یا خو زما خواهش پوره کړه او یا به زه چغې ووهم او وبوایم چې ته زما کور ته په زبردستۍ باندې داخل شوی او تا زما په عزت باندې حمله کړې. ځوان چې کله دا خبرې واورېدې نو ډېر زیات پریشانه شو او هغه ته هیڅ طریقه هم په نظر نه راتله چې خپل عزت څنګه محفوظ وساتي. که د هغې خبره یې منله نو ګنهګارېدو او که نه یې منله نو د خلکو په نظر کې هم یو بد انسان معلومېدو. هغه علاقه چې هر چېرته به د ده د شرافت مثالونه ورکول کېدل نو هلته چې په ده باندې دغسې الزام لګېدونکی و نو دا دته څه ښه خبره نه ښکارېده. هغه په یو عجیبه مصیبت کې ګرفتار شوی و. په زړه زړه کې د الله تعالی طرف ته متوجه شو او د الله تعالی نه یې مدد وغوښتو او د هغه په ذهن کې یوه خبره راغله. هغه دغه ښځې ته وویل چې صحیح ده زه به ستا خواهش پوره کړم او زه تیار یم خو اول ماته د بیت الخلا یعنې د لیټرین اړخ ته د تلو اجازت راکړه چې زه خپل حاجت پوره کړم. ښځې هغه ته د لیټرین لاره وښودله. ځوان چې کله دننه لاړو نو هلته یې ډېر زیات غلاظت او ګندګي په خپل جسم باندې ومږله او بیا بهر راووتو. ښځې چې دا هر څه ولیدل نو چغې جوړې کړې چې ظالمه دا تا څه وکړل؟
زما په شان د نازک طبیعته ښځې په وړاندې تا په ځان باندې دغسې ګند ومږه او ته د دغسې ګندګۍ په حالت کې بهر راووتې، ورک شه، زما د خوا نه لرې شه او بهر وځه، زما د کور نه زر تر زره لاړ شه. ځوان چې کله دا خبر واورېده نو فوراً د هغې د کور نه راووتو او نږدې یو نهر ته راغې او خپل ځان او خپل کالي یعنې جامې پاکې ووینځلې او د الله تعالی شکر یې ادا کو او واپس مدرسې ته لاړو. کله چې هغه سبق ته کېناستو نو لږ ساعت وروسته استاد وویل چې نن خو ډېره ښایسته خوشبو راځي. کوم طالب علم دا خوشبو لګولې ده؟ ځوان پوه شو چې د ده د جسم نه اوس هم هغه بدبویي روانه ده. استاد همدغسې دا خبره بیا تکرار کړله نو د ده په سترګو کې اوښکې راغلې. لږ ساعت وروسته بیا استاد پوښتنه وکړه چې دا خوشبو چا لګولې ده، خو دا بیا هم خاموش و. اخر استاد یو شاګرد خپل ځان ته راغوښتو او د هغوی جامې به یې بویولې. په دې کې د دې ځوان نمبر راغی نو د سر ښکته کړی او د خپل استاد مخې ته ودرېدو. استاد چې کله د ده کالي یعنې کپړې بوی کړلې نو دا خوشبو د ده د کپړو نه روانه وه. استاد ورته وویل چې ته ولې نه وایې چې دا خوشبو ستا د جامو نه روانه ده او دا خوشبو ما لګولې ده؟ ځوان په ژړا شو او ورته یې وویل چې استاد نور ما مه شرمنده کوه، ما ته پته ده چې زما د کپړو نه بدبوی ځي، خو زه څه وکړم، زه مجبوره وم. هغه ټوله واقعه خپل استاد ته بیان کړه، خو استاد ورته وویل چې نه، زه هیڅکله هم په تا باندې مذاق نه کوم. په الله تعالی قسم چې ستا د کپړو نه واقعي داسې ښایسته خوشبو روانه ده چې ما تر اوسه پورې داسې خوشبو نه ده بوی کړې او یقینا چې دا د الله تعالی له طرفه ده چې تا د ګناه نه د بچ کولو لپاره په خپل ځان باندې ګندګي موږل خوښ کړل، خو الله تعالی هغه ګندګي په یو داسې خوشبو کې بدله کړله چې هغه د دنیا د خوشبو نه بیخي بدله ده او د دغه ځوان د دې جامو نه به دا خوشبو بیا د تل لپاره تلله. دوستانو واقعا چې د الله تعالی د رضا لپاره د یو ګناه نه تېرېدل ډېر زیات انعامات لري. الله تعالی دې موږ تاسو او ټول مسلمانان دغسې حیادار جوړ کړي. قدرمنو دوستانو که دا واقعه مو خوښه شوې وي مهرباني وکړئ درسره لایک کړئ، خپل ملګرو سره هم زموږ د چینل نه شریکه کړئ او که زموږ چینل مو نه سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ همدا اوس خان کلیک چینل سبسکرایب کړئ چې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو خبر تاسو ته درکړل شي. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.